خصوصا د حساسیت ناروغۍ دي، بعضې وایرسي ناروغۍ دي او بعضې د بډوډو ناروغۍ، د سترګو ناروغۍ او د خزندګانو په واسطه باندې بعضې ناروغۍ منځته راځي چې د موسم د شروع نه تر اخره پورې ډېر واقعیت منځته راځي. ډېره ښه ډاکټر صاحب. بیا هم ډاکټر صاحب څنګه تاسو یادونه وکړله چې د نس ناستې ناروغۍ یعنې د اسهال ناروغۍ چې کومې دي دا ډېرې زیاته لیدل کېږي په دې کې هم ورسره آیا د دې له وجې نه ډېرې ناروغان شته چې د درد د رنځه کړېږي دوی او په بدن کې اوبو کموالی رامنځته کېږي، ډېری خلکو له دې له امله خپل ژوند هم له لاسه ورکړی ده په دې باندې. آیا ویلی شي تاسو ډاکټر صاحب چې دې ستر لامل څه ده چې دغه څرنګه رامنځته کېږي اسهال او د دې مخنیوی باید څنګه وشي، خلک خپلې کورنۍ څنګه وژغورلی شي د دې له امله؟ لاملونه خو یې خصوصا په اطرافو کې خوراکي موادو پاتې کېدل او ترکاریګانې په دې موسم کې ډېرې زیاتې خرابېږي، زر زر خرابېږي او اوبه میکروبي کېږي او مچان زیاتېږي چې دغه غټ لاملونه دي او خصوصا د ناروغۍ زیاتره په ماشومانو کې وي او په غټانو کې واقعیت وي خو کم وي نظر ماشومانو ته. نو ډاکټر صاحب باید څرنګه کولی شو چې دغه اسهال د ناروغۍ نه موږ خپلې کورنۍ وژغورو؟ د دې لپاره باید کومې لارې ترسره شي په دې کې؟ د دې لپاره حفظ الصحه باید مراعات شي، یعنی خصوصا ماشومان یا غټان ورځ کې یو یا دوه پیرې خپل لاسونه ډیټولو صابون باندې ومینځي، تازه ترکاریګانې دا وخوړلی شي او خامه ترکاري چې وي زیاتره دا په کلورین یا په اطرافو کې مالګو باندې وینځل کېږي بیا خوړل کېږي او ملوثې اوبه چې دي دې په عوض باندې پاکې اوبه استعمال شي. دغه غټ اسباب دي چې زیاتره دا ناروغۍ منځته تر راوړي. ډېر ښه ډاکټر صاحب. بل ډاکټر صاحب تاسو د ملاریا ناروغۍ په دې کې ذکر وکړئ چې ملاریا ناروغۍ هم ډېر لیدل کېږي ځکه چې د میاشو هغې که نه چې وړه میاشتې دا شیان په ډنډوکو کې زیاتېږي، د هغې له امله ملاریا هم ډېره زیاته لیدل کېږي، خاص کر زموږ په هېواد کې دا ملاریا ډېر رامنځته کېږي. آیا د ملاریا ناروغۍ نور ستر څه لاملونه دي او د دې مخنیوي په اړه باندې؟ ملاریا ناروغۍ خصوصا په ګرمو منطقو کې وي، زموږ هغه ولایتونه چې ګرم دي. ډاکټر صاحب بښنه غواړو سره یو اړیکه دا به واخلو نه پس بیا دې مهرباني وکړئ. دا به دا مواد چې اړیکه پرېښوله مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب. د ملاریا ناروغۍ خصوصا په افغانستان کې په ګرمو منطقو کې دي، خصوصا مشرقي زون کې او هلمند، کندهار، خوست ولایتونو کې چې زیاتره علتونه یې ډنډونه دي، د کورو په منځ یا د کورو په داخل کې یا کورو مخ ته چې کومې نالۍ دي اوبه یې بندې دي. ډاکټر صاحب یو اړیکه ته به وخلو، بښنه غواړو. مهرباني وکړئ. سره په لاین باندې. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ روزانه څوک د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟ په ډېر بښنې سره چې دغه اړیکه هم موږ سره پرېښوله، بښنه غواړو محترمه وروره، یو ځل بیا موږ سره اړیکه ونیسئ، که څه مشکل لرئ نو موږ ستاسو په خدمت کې یو. ښه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب. ملاریا ناروغي ګرمو منطقو کې ډېره وي، خصوصا هغه منطقه چې ګرمې وي لکه جلال آباد، کونړ، ننګرهار، لغمان، خوست ولایتونه، کندهار، هلمند، لشکرګاه، دا طرفو کندوز ګرمو ساحو کې ډېره وي او خصوصا بیا په هغه منطقه کې چې هلته ډنډونه ډېر وي، کورونو په داخل کې چې کومې ویالې وي یا نالۍ وي اوبه یې بندې وي یا د کور مخ ته چې کومې نیالۍ وي اوبه یې بندې وي، په دې کې د ملاریا ماشي چې دي تکثر یې ډېرېږي او ډېره ملاریا منځته راوړي. او ډېر ښه ډاکټر صاحب یو اړیکه دغه به واخلو، بښنه غواړو بیا هم موږ سره په لاین باندې څوک دي خو لیکن د بدنمو دا اړیکه هم موږ سره پرېښوله ډاکټر صاحب. ښه ډاکټر صاحب تاسو د اوبو د بې ځایه ډنډونه جوړېدل چې کېږي د هغې له وجې په میاشت پیدا کېږي او بیا هغه سرایت کوي یو نه بل ته اوړي، ملاریا پیدا کېږي. آیا د دغه قسمه ډنډونو د مخنیوي لپاره یا د دغه ملاریا د نه رامنځته کېدو د دې مخنیوي لپاره باید کورنۍ زموږ هېوادوال څه وکړي؟ ډنډونه له منځه ویسي، هغه کور مخ ته چې کومې نالۍ وي اوبه پکې ډنډ ولاړې وي. ډاکټر صاحب هم بښنه غواړو مهرباني چې دغه اړیکه موږ سره په لاین باندې ده. هلو السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوم محترم ورور څوک د کوم ځای نه وړي کنه ولیدا؟ نور وبخښه زه د ایران د تهران څخه دا مسند تماس نیوله. مهرباني وکړئ محترم ورور څه مشکل لري راشته نو څه پوښتنه لرئ؟ زه د سرپل د ولایت یم د سوزمکلات ولسوالۍ یم. مهرباني وکړئ ورور تاسو ته په خبرونه کې هم هرکلی وایو. د پلس څخه وینې د چا څه ځای خواهش شوی زما د پلس څخه وینې راځي دا څه تکلیف. روجانه تاسو د پزې نه وینه راځي؟ عمر هم څونه ده؟ والله که بس په دغه یو ساعت کې یو وارې وینه راځي. عمر هم څونه ده که نه؟ بله روجانه غږ مې اوري روجانه؟ الو محترم ورور غږ مې اوري؟ ښه روجانه تاسو ویلی شئ چې تاسو عمر څونه دغه ستونزه تاسو ته څومره وخت کېږي چې رامنځته سوې ده؟ آیا هر وخت په پزه باندې وینه راځي که نه کله نه کله؟ بخښنه غواړو چې دغه ورور اړیکه هم ورسره پیل شوه خو بیا هم ډاکټر صاحب دوی پوښتنه کوله چې د دوی په پزه باندې وینه خو خیر د خپرونې په پای کې به دوی ته بیا ځوابونه ورکړو ورته که څه هم زموږ پوښتنه ډاکټر صاحب د ملاریا په اړوند باندې روانه وه چې ملاریا څرنګه پېژندل کېږي او دا څنګه رامنځته کېږي د لاملونه څه دي په دې اړوند باندې خو بیا هم یو اړیکه ډاکټر صاحب دا به واخلو. هلو السلام علیکم. هلو الو مهرباني وکړئ روجانه څوک د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟ الو محترم ورور کولی شئ تاسو د خپل د تلویزیون دغه غږ لږ کم کړئ که څه هم زموږ غږ تاسو په سمه توګه باندې تاسو واورئ. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب سلامونه د مناسب ایران سره په تماس کې. وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ روجانه څه پوښتنه لرئ؟ روزه موږ یو پلار کې څلوېښت کلن دی د معدې تکلیف لري د معده هر وخت خوږېږي. معده هم خوږېږي؟ معده هم خوږېږي ګرانه درد کوي؟ هو دا معده خوږېږي عکسونه مې ایستلي دي دوه داغه دي پکې دوه داغونه مې عکسونه ایستلي دي بس اوس معده درد کوي. ډاکټران دې ځای نه پوهېږي د ایران ډاکټران عکسونه ایستلي دي دوه داغه پکې معلومېږي او نور کار نه کوي. عمر هم څونه ده ګرانه؟ عمر یې 45 کاله. 45 کاله؟ عمر 45 کاله ده. ښه روجانه کوم ډاکټرانو ته تللي یاستئ تاسو کوم معاینات یا کوم درملنه تاسو ترسره کړې ده تر دې مهال پورې؟ لکه روزانه ګوره عکسونه ایستلي دي دوه دغه دي دا کې سینه کې دوه دغه دي ښه او نو ډاکټران پرې نه پوهېږي او دې دا درد کوي که دا ګولۍ دوا وخوري ښه کېږي که ونه خوري نور وخت درد. ډاکټر صاحب دغه ناروغ نه څه پوښتنه لرئ تاسو؟ مهرباني وکړه ډاکټر صاحب کې دوايي خوړل که د ورسره سمې ګنې پوښتنه ته نه وکړئ. کولی شئ تاسو مخکې کوم پرهیز کړی دې لپاره ډاکټر درته توصیه کړې پرهیز؟ پرهیز چې څه پرهیز کړی؟ نه پرهیز کوئ ورسره که نه د دوايي سره؟ نه دې دوايي سره پرهیز مریض یو شی نه کوي ښه ډاکټران وایي پرهیز نه کوه دا خوري که دا خوري ښه او که ونه خوري نور وخت درد کوي. د معدې زیاتره امراض خو د ترشي مرچ خام پیاز سلاتې او زیات تریخ شین چای چې څوک څکي د دې له وجې نه زیاتره هم دغه دوامدار امراض منځته راځي. نو 50% چې دوايي ګټه کوي 50% ورسره پرهیز هم ګټه کوي. سمه ده محترم وروره انشاءالله تاسو سمه انشاءالله خبرونه تاسو ګوري محترم وروره تاسو به هم د خبرونو په پای کې تاسو پوښتنې ځواب درکړو. سمه ده روجانه مننه ټلیفون کوم یو جامن ښه وخت الله پامان. ډاکټر صاحب څنګه د موږ د ملاریا په اړوند باندې زموږ خبر روانې وي نو د دې مخنیوي په اړه باندې تاسو خبرې کولې خو بیا هم له بده مرغه ډاکټر صاحب چې تاسو ته دغه کې خو یو اړیکه ده به موږ واخلو. الو السلام علیکم. هلو بله مهرباني وکړئ ستاسو اړیکه موږ سره نیوله شوې ده.
په دې بخښنې سره چې دغه موږ سره اړیکه نیول شوې خو د هغوی غږ نه راته ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو د ملاریا په اړه باندې ملاریا وقایې چې وشي خصوصا چې هغه ډنډونه ولاړ ډنډونه یا ویالې چې د کور مخ ته وي یا کور په داخل کې وي د دې صفحې چې هره ورځ وشي دا امراض ورسره ډېر زیات کمیږي او بعضې هغه ناروغان چې دوی مخکې ملاریا وي دوامداره د ملاریا راګرځي د وقایې په خاطر باندې دوایي وخوړلی شي او د وقایې په خاطر باندې هغه ګرمو منطقو کې چې څوک وي د وقایې په خاطر هفته کې یا چې لسو ورځو کې یو ګولۍ خوړی کېږي دا باید د وقایې په خاطر وخوري چون چانس یې ډېر وي آیا ډاکټر صاحب ملاریا خو سرایت کوونکې ناروغي ده که څه هم دا سرایت کوي د یو د بل نه باید دغه کې څه پام وشي یو ناروغ ته د ملاریا ناروغي لګېدلې وي باید هغه کورنۍ کومو خبرو دوی پاملرنه په دې کې وکړي چې دغه ناروغي بل ته ونه وړي دغه سرایت خو د ماشي په ذریعه باندې کېږي د یو نه بل ته انتقال کېږي هغه کوم ناروغ چې دې مرض باندې مبتلا وي ماشي په انتقال سره بلې خواته ځي یو بل په دغه ساحه کې چې دا کوم ماشي وي دغه ډنډونه دغه ولاړې اوبه چې دي په دې کې د دې سرایت زیاتېږي که فرض مثال یو ماشی وي نو چې 15 ورځې په تېرېږي دې تعداد زیاتېږي په یو میاشت کې نور تعداد زیاتېږي د یو کلي نه بل کلي ته یو کور نه بل کور ته هم دغسې په دې حساب د دې سرایت زیاتېږي آیا ډاکټر صاحب د دغه ناروغ نه ډېرې کورنۍ کې بیا داسې وي چې ډېر زیات ځان ته نه خواته کوي که نه چې یو ناروغ ته داسې هغه لګېدلي یو مرض ورته یو ناروغي ورته پېښه شوي نو د کورنۍ دا نور غړي چې کوم دي دوی نه ځان لږ ساتي آیا په دې کې هم څه خبر شته که نه ځان ساتل خو ښه دي تر خو نه ساتلی کېږي کور نه خو دوایي لازمه ده باید فوري تداوي شروع شي ډېره ښه ده ډاکټر صاحب یو اړیکه ده دغه به واخلو هلو السلام علیکم هلو مهرباني وکړئ ستاسو اړیکه مو سره نیولې شوې ده څوک د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې مهرباني وکړئ محترمه تاسو د خپل تلویزیون غږ لږ ټیټ کړئ که څه هم ډاکټر صاحب دغه اړیکې کې ستونزه وه بیا هم یو بل اړیکه ډاکټر صاحب ګورو چې څوک دي موږ سره هلو السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني وکړئ محترم ورور څوک د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده شکر الحمدلله اورئ مهرباني زما نوم محمد یونس دی د نورستان ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم مهرباني وکړئ محمد یونس وروره څه پوښتنه لرئ څه ستونزې سره مخ یې او مشکل خو دا دی زما مخ باندې د تورې لکې راختلې دي او د دې علاج به څنګه شي او د دې علاج کېږي او که نه کېږي درملنه دې ورته مخکې کړې ده ګرانه دې نه وړاندې کوم ډاکټر تاسو نه تللی تللی وای نه لري عمر یې څومره ده او محترمه تاسو عمر څونه ده شل کال عمر لرئ بل روژان تاسو دغه تور خالونه هم ورسره که نه صرف تورې لکې دي او تورې لکې دي او ګرمۍ کې ډېر ګرځي که لږ ډاکټر صاحب تاسو نه پوښتنه کوئ چې په نور باندې ډېر ګرځئ او که نه کار هم څه کار کوئ څه هغه کوئ ورسره ګرمۍ کې خو ګرځم نه خو ښایي بیا سوري ته یم په سوري ګرمي ډېره تېزه ده تېزه ګرمي را باندې راځي یعنې په اتاق کې نه یم د باندې د ونو لاندې سمه ده محترمه تاسو پوښتنه مو کوی شته خپرونه ګورئ انشاءالله تاسو ته به ستاسو د پوښتنې ځواب درکړو مننه خامخا ډېر ښه ډاکټر صاحب بل څنګه موږ د ملاریا او د اسهال په دې اړه باندې خبر روانه وه بیا هم ډاکټر صاحب بخښنه غواړو یو بل اړیکه که څه هم لیدونکي ډېر زیات هغه دي هم سره